سلامونه، زما نوم نادیه دی او زه د سوات سره تعلق لرم. زه د پښتون تحفظ موومنټ په سپورټ کې دا ویډیو جوړوم او هر هغه غږ چې د پښتنو ښځو د حقونو دپاره اوچتېږي یا د پښتنو د حقونو دپاره اوچتېږي د هغې ملاتړ کوم. مننه. یو سړی به ولاړ وروره زما پروفیسر ډاکټر وکیل جرنالیست د لوی لوی پیښو والا هغه ته به یو کس ولاړ وي ته څوک یې څه شل راغلی دا وښیه په ګوته به ورته ووایي داسې شه او داسې شه. زه تاسو ته سوال کومه اوس وخت دی زور زبردستی جبر ظلم وهل ټکول ټوپک موږ نه راکړو د مهذبه جنګ میدان ته موږ سوچ وړو موږ دلیل وړو موږ خبره وړو که دا د یو ان مخکې او که دا دلته موږ به هم دغه خبره کوو چې یاره موږ انسانان وو په دې نړۍ چې څومره ستا حق دی دومره پرې زما هم حق دی. ستا د فریډم مقصد بالکل دا نه دی چې ته یې زما فریډم ډسټرای کړي هغه دې تباه برباد کړي. راوتی نه شمه بهر ته نه شم تللی سندره نه شم ویلی ښکلا تاله ترغه ده هغه جمالیتي حس مې بدرنګه شو اګریشن راکې راغی غوسه یمه خپل رور پوله پټي باندې وژنمه دا ټول د دې حالاتو راکړه ده ماته نفسیتي بیماران شوي دا ټول پښتانه. نو دغه مې غوښتنه ده چې په 8 اپریل باندې یقین وکړئ یار دا زما او ستا د بقا جنګ دی دا زما او ستا د بچو د سبا جنګ دی دا یوازې د افسر افغان او د منظور پښتین او د سید عالم ډاکټر صاحب او د محسن داوړ صاحب جنګ نه دی دا ټولو شریک جنګ دی یار راپاسئ چې لږ خپل تپوس وکړو او د 8 اپریل دا جلسه موږ دې نړۍ ته یو پیغام ورکړو چې پښتانه بې سوچه نه دي ړانده کاڼه نه دي بلایند بلیورز نه دي دوی سوچ کولی شي دوی عقل لري دوی کې خپل وزډم شته دی او دوی خپلې فیصلې په خپله باندې کولی شي. دا ویډیو خوره کوي چې دا کم از کم د هر دې سیمه باندې مې شته وګړي غوږ ته ورسي او هغه دغه یو جذبې سره راشي چې دا جلسه موږ څنګه کامیاب وکړو. ښاد آباد او بریالي اوسئ. इस खत्े में रहने वाले तमाम पख्तून अपने सर व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का साथ दें और हमें मजबूत करने के लिए हमारे सपोर्ट के लिए वो निकल आए और 8 अप्रैल की इस जलसे को कामयाब बनाए. एक बात मैं मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि ख़वातीन की शमूलियत इस जलसे में ख़वातीन की शिरकत इस जलसे में हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो. मैं ये तो काफ़ी एग्जैजरेटेड फिगर होगी कि हम अगर ये कहें कि जितनी तादाद में मर्द आएंगे उतनी ख़वातीन आएगी लेकिन हम ये इंशाल्लाह साबित करेंगे एक तारीख़ी शिरकत होगी ख़वातीन की भी इस जलसे में क्योंकि कोई भी कौम ख़वातीन के बग़ैर कौम अधूरी है. تاسو نه په ډیر درناوي هیله کیږي چې د دې جلسې دپاره تاسو په خپلو حجرو کې په خپلو جوماتونو کې اعلانونه وکړئ. دا جلسه د ټول پښتون جلسه دا د غریب عجز بېوسه ځورېدلي د دهشتګردۍ ښکار چې په زور دا جګړه په دره تپل شوې ده د دې په خلاف د پښتون ولس یو ریفرنډم دی. نو پکار دا ده چې تاسو د دې جلسې دپاره د خپلو بچو سره زنانو سره په دې کې شرکت وکړئ او ټولې دنیا ته زموږ دا پیغام لاړ شي چې پښتانه یو پرامن قوم دی. دا د پنجاب د استعمار جګړه ده چې په څه نه څه شکل یې دلته جاري ساتلې ده. موږ غواړو چې تاسو په دې جلسه کې भरपूर شرکت وکړئ. خپل شرکت یقیني کولو دپاره د اوس نه خپل ځان دپاره لارۍ ګاډي مزدي موټرې سوزکۍ ډیټسنې او نور داسې موټرسایکلو پورې چې کومه دی نو خپلې سورلۍ ځان ته برابر کوي. په خپلو کلو او علاقو کې هر مازدیګر هره ورځ د منځونو کې په جوماتونو کې په جمعو کې تاسو خپلو ملا امامانو ته مشرانو ته او د سیاسي پارټۍ کارکنانو ته دا اپیل وکړئ چې تاسو په دې جلسه کې भरपूर برخه واخلئ او دا جلسه کامیابه کوي. کور مو آباد. ډیره مننه مهرباني ستاسو ډیره ډیره. السلام علیکم. زما نوم زهرا شاه دی او زما نوم ویدا پښتنه دی. موږ دواړه د پی ټي ایم ملګري یو چې کله خبره زموږ د ننګ زموږ د غیرت زموږ د پښتو او زموږ د ژوند راشي نو پکار ده چې موږ ټول پښتانه په یو ځای شو.
فاتم اپریل باندې رینګ روډ سرحد یونیورسيټي مخامخ PTM جلسه ده. تاسو ټول د خواست دي چې تاسو پکې ګډون وکړئ. واحد پکار ته چې هر ځوان د ځان سره خپل کور خپل میرمن د ځان سره راولي او په دغه جلسه کې په ګډ شمېر باندې شرکت وکړي. ډېره مننه. السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے دعا سلام. میرا نام حیات پریغال ہے. آج میرا آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 8 اپریل کو پشاور میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہے. اس میں تمام پشتون اور تمام پسے ہوئے طبقات مظلوم طبقات بھرپور شرکت کریں اور پشتون وطن پر جاری دہشت گردی خون ریزی اور بے عزتی کے خاتمے میں اس لشکر کا حصہ بنیں. یاد رکھیں کہ پشاور جلسہ ظالم اور مظلوم کے درمیان ریفرینڈم ہے. ظلم کے خلاف ہمارا ریفرینڈم ہے. ہمارا نکلنا اب ضروری ہے. ظالم چاہتا ہے کہ یہ ناکام ہو، یہ جلسہ، یہ لشکر ناکام ہو اور مظلوم یوں ہی پیستا رہے، اس کے ظلم کا شکار ہوتا رہے. لہٰذا گھروں سے نکلیں، اپنے حقوق چھینیں، کیونکہ منتیں سماجتیں کرنے سے کوئی ہمیں جینے کا حق تک نہیں دے رہا، باقی حقوق تو بہت دور کی بات ہے. لہٰذا 8 اپریل بمقام رنگ روڈ بالمقابل سرحد یونیورسٹی پشاور پشتون تحفظ موومنٹ کے گرینڈ جلسے میں شرکت لازمی ہے. لازمی بنائیں، یقینی بنائیں. اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو قوم.